چا چې امیر سره دا زیاتې کړې دي نو دلته چې دا څومره مخلوق ولاړ دی دا ټول د هغې خلاف دي دا ټول د امیر په حق کې دي او دا ټول دغه یو مطالبه کوي چې څه یې امیر سره کړي دي دغه د دغې پولیس والا سره وشي. قدرمنو د پی ایس اف ډسټرکټ پېښور صدر ما سره ولاړ دی. زلمي دي ټول په دې خبره خفه دي، زړه ته غم کو شوی دی، زړه ته درد کو شوی دی. مختصر راته ووایه د امیر په دې غم کې څومره شریک یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د امیر په غم کې خو دومره شریک چې راوتي او تاسو هم ګورئ ولاړي چې تر څو فیصله نه شوی انصاف نه شوی موږ به تر هغې ولاړ انشاءالله تعالی. څه غوښتنه کوي حکومت نه چې څه امیر سره کړي دي کوم پولیس ایس ایچ او چې کوم دی عمران نوم یې دی که څه نوم یې دی ما له یې نوم هم ټیک نه راځي خو هغه چې کوم امیر راپاڅېدو او په هوش کې نه و هغه یو څو کنځلې وکړلې. تاسو څه غواړئ؟ تاسو ته د حکومتي چارواکي مو موري ټوله دنیا موري څه غواړئ؟ موږ د حکومت نه او د سپیشلی د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار سیټ نه دا اپیل کوو چې امیر خلاف انصاف وشي او چې څه امیر سره کړي د هغې عزت بې عزته کړی همدغه شان دی هم د ایس ایچ او سره وشي او د هغه مستقبل یې ختم کړي. هله به مونږ کینو او مونږ به چې کوم دی ځکه چې هغه یو پښتون قوم سره تعلق ساتي او مونږ پښتانه یي مونږ چې کوم دی تر هغې به دلته ولاړي چې تر څو پورې انصاف نه شوی. که چېرته انصاف نه شوی مونږ به دلته ودرېږو زمونږ په بدن کې چې تر څو سای انشاءالله تعالی مونږ ولاړي نن هم ولاړي پرون هم ولاړي د عزت دپاره د عزت ګوره چې په دنیا کې چې کوم دی عزت دپاره خلک ځان وژني بل څه دپاره لکه چې کوم سړی څه غلطه کوي که نه نو هغه نه ده پکار خو چې خبره د عزت شي بیا به ځان هم وژني بیا به بل هم وژني. دغه د دې زلمي د دې دا وینا ده چې صرف په عزت باندې ولاړ یو او که کله دا یو د لسم کلاس زلمی ولاړ دی څه غوښتنه دی ده؟ موږ دا غوښتنه غواړو چې امیر ته د انصاف میلاو شي او دومره ظلم کول پکار نه و. خیر امیر به کنځلې کړې وې جذباتو کې به راغلی ملګرو سره ناست و ټیک ده دومره ظلم پکار نه و چې ګوره کله د امیر ویډیوګانې راغلې فیسبوک باندې پوسټ راغلی صحیح ده رالو نو موږ ویډیوګانې وکړې ټیک ده که نه نو موږ له دا پکار نه و چې موږ امیر پسې خاندلي وي. موږ امیر احتجاج کړی یو به پوسټ شیر کړو چې امیر وایي زه بېله صوبه یم ټیک ده چې کله غټ اردو والا دا وکتل که نه هغوی د دې نه غلط مطلب اوس څه غواړې حکومت ته څه وی خلکو ته څه مطلب امیر لکه انصاف پکار دی پوه شي دا خو یو پښتون قوم دی پښتون قوم هر څه مني خو لکه عزت چې د هغه لوک شي هغه به هېڅ هم نه عزت یې نه مني. دا ځوانان قدرمنو دوی ټول دغه غوښتنه کوي چې پښتانه د دنیا هر یو قوم او سپیشلی پښتانه دا هر څه مني هر څه کوي خو د خپل عزت سودا نه کوي. نو زما دغه امید دی چې کوم دلته را چار چاپېره خلک دي زما د زلمي کول دی دی به د کوم چې د دې احتجاج دی کومه چې د دې دا سټرایک دی دا به کوي خو د قانون په دایره کې دننه نه به دې قانون لاس کوي نه به روډ بلاک کوي او نه به خلکو ته تکلیف رسوي. دلته ډېر خلک ډېر ځوانان روتي دي او موږ بار بار دغه خواست کوو چې تاسو قانون لاس کې مالې کم دا روډ بلاک دی کمې د ملک خلاف چغې دي نو موږ د دغې خلاف یو. صرف هغه پولیس والا چا چې دا کار کړی دی څوک چې په دې کې ککړ دي چا چې امیر سره دا زیاتې کړی دی نو دلته چې دا څومره مخلوق ولاړ دی دا ټول د هغې خلاف دي دا ټول د امیر په حق کې دي او دا ټول دغه یو مطالبه کوي چې څه یې امیر سره کړي دي دغه د دغې پولیس والا سره وشي. انصاف غواړئ تاسو؟ انصاف غواړئ؟ انصاف غواړئ؟ راشه دا زلمی دی بله خو دا خبره ده چې کوم زمون او ستاسو دا احتجاج دی دا به د قانون په دایره کې زمون احتجاج به صرف دغه څلور پنځو کسانو خلاف وي چا چې دا کار کړی دی. ټول پولیس والا فورس زمونږ د ملک دا ویاړ دی ډېر شهدا ورکړي دي د هغې ډېرې قربانۍ دي ټولو ته به کنځل نه کوو. اوس څه غواړئ؟ موږ دا غواړو چې اول لومبې پولیس له خپل پولیس ته دا پکار دی چې دوی په خپله یو نماینده تور باندې یو 120 کسان دوی نماینده تور باندې دوی پلیګاډونه ونیسي د خپل د عزت چې دې سره د دوی عزت ته هم نقصان رسېدلی دا صرف د پښتو خبره نه ده
نه د پښتو خبره نه صرف پښتونخوا دا د ټولو ادارو بدنامي دوی کړې ده د دوی پولیس خلاف دوی په خپله هم پکار دي چې دوی پلیکارډونه ونیسي او دوی ته دا میسج ورکړي چې زموږ په صفونو کې دا کم غلط کار دوی کړی دی دې سره د پولیس ډپارټمنټ هیڅ تعلق نشته لا تعلقي اعلان وکړي او زموږ ټول نه غټه مطالبه دا ده چې د شلوار په بدل کې د پښتو ملک ته شلوار دی ځکه چې عزت لوټ شوی دی د عزت هیڅ انصاف نشته د عزت بدل به عزت به لوټ کوي د هغې لپاره پولیس وردي ده د ټول لپاره معززه ده موږ دا مطالبه کوو چې د ښه په حیا عزت د پولیس دا وردي وباسي او د کور کپړې ورته واچي او په خیبر پښتونخوا کې مکمل د چوټۍ اعلان وکړي او اوس د مقرر کړي او که د خیبر د پریس کلب مخې او که د صوبایي اسمبلۍ مخې او که باچا خان چوکي په هغه ورځ د هغې لپاره اعلان وکړي چې ټول ملک د ټول خیبر پښتونخوا ولس راټول شي او دلته د ده نه کلعام شلوار وباسي چې د عزت پته ولګي قدرمنو دا زلمی کوم چې کوم دی دی همدغه غوښتنه کوي چې کم ساغه سره شوي دي امیر تاکالي سره شوي دي همدغه دی ورسره وشي دلته رش ډېر شو خلک ډېر دي ګرمي هم ډېره ده موږ همدغه خواست کوو چې روډ دی کولاو کې قانون دی لاس کې نه هلي مخکې ځو قدرمنو زمونږ پښتانه زلمي بوډاګان واړه زاړه ټول د پېښور پریس کلب مخې ته روتي دي او د امیر تاکالي په حق کې دغه د دې چې کوم جلوس دی کوم چې احتجاج دی کوم چې سټرایک دی دغه روان دی او دوی اوس هڅه کوي چې قومي صوبایي اسمبلۍ طرف ته لاړ شي موږ به بیا هم دغه خواست کوو چې کوم دلته چار چاپېره زموږ د پولیس روریان ولاړ دي نو د خدای خاطر وکړئ لږ هوش وکړئ زه د خپلو روریانو ته وایم چا چې دغه کار کړی دی موږ د هغې خلاف یو موږ د هغې د سزا په حق یو موږ په دې حق یو چې سخته نه سخته سزا دې ورکړي خو دا موږ دلته څه کوو موږ تاسو ته بار بار وایو چې احتجاج سټرایک دا پکار دی خو د قانون په دایره کې دننه پکار دی اوس که دلته موږ یو عام پولیس والا ته لاس اچو که ده پسې چغې وو که د حکومت خلاف چغې وو که د خپل فورس خلاف چغې وو نو دا موږ څه کوو موږ کوم خوا روان یو نو زه به دغه خواست کوم چې کوم زما د روریان دي او زما د خبرې اوري او په کومو ملکونو کې چې زما د اواز ځي نو ټولو ته دغه خواست دی چې مونږ د دغې خلکو خلاف یو دغه 4-5 کسان چا چې دا کار کړی دی د دې خلاف یو او د دې د سزا په حق کې او دې ته به انشاءالله تعالی که الله ته منظور دې ته به سزا میلاویږي خو د ټول پولیس فورس ته کنزل کو نه د ټول پولیس فورس بدې ردې وي نه د دې خلاف یو د دې بالکل خلاف یو کم چې دغه دې څه کړي دي هغې ته د هغې سزا پکار ده او ضرور پکار ده څومره چې دا پښتون قوم دی دا امیر تاکالي سره ولاړ دی